أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العلي العظيم. سورة بقرة آیت نمبر 11. فتیرو آیاتونو کې مو د منافقینو ځینې بد عادات بیان کړل. په دې آیاتو کې رب عزوجل د منافقینو د پاره 2 مثاله بیانوي. مخکې تر دې چې دا 2 مثاله تشریح کو یا د دې آیاتونو ترجمه او تفسیر وکړو، یو ځل یو تمهیدی او ابتدایي خبره کول غواړم. هغه خبره دا ده چې دا فکرونه د انسانانو رب عزوجل 2 ډوله پیدا کړي: کامل فکرونه او ناقص فکرونه. ناقص فکرونه هغه دي چې د عقل او فکر لا کمال ته نه رسیدلی، او یادا چې کمال ته د عقل او فکر رسیدلی وي، سینو سال تر خپل حد رسیدلی وي، اما طبعا او فطرتن دا فکر او عقل ناقص الله پیدا کړی وي. د مثال په ډول کچیر موږ ماشوم راواخلو د 5 کالو د 9 کالو د فکر او عقل کمال ته نه دی رسیدلی، دی اتمن د ځان او د نور په اړه داسې فیصلې کوي چې هغه ډېرې ګټورې نه وي، او کله کله داسې وي چې یو څوک 10 کالو ته رسیدلی، 40 کالو ته رسیدلی، سینو سال یې زیات وي، مګر بیا هم ناپوه وي، فکر یې کمال ته نه رسیدلی، عقل یې کمال ته نه رسیدلی. په هر صورت دغه فکرونه چې ناقص وي، دغه ناقص فکرونو والا هم د ځان او هم د نورو په اړه باندې تاواني فیصلې کوي، د ځان په اړه هم تاواني فیصله کوي او د نور په اړه باندې هم تاواني فیصله کوي. د نور لپاره هم درد سر جوړیږي، د ځان په ګټه نه پوهیږي، ځکه دا ګټې دا 2 ډوله دي. یو هغه ګټې دي چې اوس د سیل په لاس راځي، او بل هغه ګټې دي چې در یو څه تحمل او تر یو څه برداشت وروسته لاسته راځي. د مثال په ډول کچیر یو سړی مځکه ولري، 10 جریبه مځکه ولري، او دی دا 10 جریبه مځکه ټوله په ټکټر باندې یوې کې او بیا غنم ور باندې وکړي، بیا یې میاشت په میاشت یا په 15 ورځو کې اوبوي، بیا که کوم ضرر او ناروغي ورته پیښیږي د هغه مخنیوي کوي، پوره 3 میاشتې دا تکلیف پر ځان باندې تېروي، وروسته نو بیا دغه سړی رشه اړوي، غنم لاسته راوړي. کله چې غنم لاسته راوړل نو په دې غنمو باندې بیا د ژوند هوسا کېږي. دا یوه ګټه ده د ده لاسته راځي، خو د څه تکلیفونو تر برداشت وروسته لاسته راځي، او تر یو څه زحمتونو او تر یو څه انتظار وروسته لاسته راځي. یو سړی چې عقل لري، یو سړی چې فکر لري، نو هغه وایي خیر دی، دا ستړیا چې زه ګالم دا زما ستړیا دا د ګټې دپاره یوه زینه ده، خیر دی که زه دا انتظار کوم دا زما انتظار دا د دې ګټې دپاره یوه زینه ده. اوس نو د هغه ګټې ته که چیرې تاسې د 9 کالو ماشوم یا د 8 کالو یا د 10 کالو ماشوم راولئ، هغه دا ستا په خبرو نه پوهېږي، په ده کې اول دومره طاقت او توان نسته چې دی دا د غنمو مځکه یوې کې او بیا دا تکلیفونه پر ځان باندې تیر. ماشوم ته که وغږېږي هر څومره خبرې ورته وکړي. ماشوم نه د دې مځکې په اهمیت پوهېږي، نه د دغه انتظار د برداشت طاقت ورسره سته، او نه د دغه تکلیفو د برداشت طاقت ورسره سته. آخره خبره به د ماشوم دا وي چې ما ته که څه پیسې راکوي، زه به د خپلې خوشحالۍ او د بازو یو شی په واخلم ښه تر ښه، کنی په دا خبرو یې مه فضابوئ. د ماشوم جواب دی. او بعض انسانان چې د هغه عمر زیات وي، تر دې ماشومانه فکرو فکر درا سوی وي، خو کمال ته نه یې رسېدلی، عمر یې ډېر مګر فکر یې کمال ته نه یې رسېدلی. هغه هم دغسې ډېر خلک
برداشت نسی کولی، لاس په لاس نغده ګټه یې خوښي لکه ماشوم، دا اوږده امیدونه دا شان نسی کولی او د تکلیفونو برداشت نسی کولی. باره وایي نغد یو شی په لاس راکړه، په دغه دونه انتظار او دا تکلیف زه نسم کولی. تر ماشوم خو یې فکر یو څه ښیي، اما خو کمال ته نه یې رسېدلی. نو ځکه ناقص فکرونه چې دي دا 3 نقصانه لري. د ناقص فکر اولین نقصان دا دی چې کومه ګټه وخت نیسي او کومه ګټه تکلیف په مخ کې لري، هغه ګټې ته انتظار ناقص فکر نسی کولی. یو نقصان ادا دی. او دوهم نقصان ادا دی چې د ناقص فکر والا که چیرې یو چا یو لږ کومک ورسره کاوي، دی تر یو ځایه ځي که هر کله کومک ورباندې ودروي خوابدی کېږي. په دا خلکو کې تاسو وګورئ، یو 2 کسه سره دوستان وي، دا یو کس که دی بل کس ته یو څه مال ورکوي یا یو څه په نورو لارو کې کومک ورسره کوي، دی ځینې خوشحاله، هر کله یې کې کومک ورباندې ودروي دی داسې خوابدي. بیا یا خوابدي نه نور وایي ته زما په ګټه نه یې، نو زه تا څه کوم. دا ناقص فکر والا چې یو لږ ظاهري فایده ویني ځي تر یو ځایه پورې، که یې ظاهري فایده نه لیدل، هغه مخکې چې کومک ورسره کړي پر هغه هم پښیمانه یي، نور آینده دته ګوري لا نه وایي نو زما په تا کې فایده نشته. او کامل فکر والا که مثقال ذرتین د یو چا سره کومک وکړي، دا کامل فکر والا هغه نه ایري، هغه د عقل او د فکر څخه کار اخلي او دا فکر کوي چې دغه زما کومک دا یوه زینه ده د راتلونکو نورو ګټو دپاره. د ناقص فکر دوهم تاوان دا دی. دریم تاوان د ناقص فکر دا دی چې دا ژوند خو د حوادثو مرکز دی. حتما مختلف حوادث، فتنې، آفات، بلیات دا به په ژوند کې راځي او یوه حصه به د ژوند روښانه، بله حصه به تیاري کوي. هر کله که تاریکه حصه راله، دی به سخت وارخطایي او د دې ورخطایي څخه کله ځان هلاکوي هم. دا 3 نقصانه د ناقص فکر. کامل فکر والا دا 3 کمالات لري. د دې 3 نقصاناتو څخه خلاص. که چیرې یوه ګټه د ده په یو کار کې وي او هغه په مرور د زمان وي، هغه تکلیفونه برداشتول غواړي، دغه ګټه د خولې نه وي، تکلیف برداشتي، انتظار ورته کوي، هغه ګټه لاسته راوړي. کامل فکر والا فکر تر ډېره ځایه پورې بیایي. او دوهم مفایده ادا یي چې که یو څوک د ده سره کومک کوي او که یو څوک کومک نه ورسره کوي، که یو څوک د ده سره لږ احسان کوي او که یو څوک د ده سره ډېر احسان کوي، دی د هغه کس و حقیقت ته ګوري، د هغه کس کمال ته ګوري و دغه ظاهري د ده کومک او د ظاهري همکاریو ته نه ګوري. که چیرې په هغه سړي کې کمال پروت وي، دی هغه ته احترام لري، که هغه کومک ورسره کوي که یې نه ورسره کوي. او درېیمه ګټه ادا یي چې په ژوندانه کې که څه ستړي راسي، په ده کې همت د استقامت وي، تر دې ستړو په حکمت ځان باسي، هغه وروسته چې کم ګټې دي و هغه ته ځان رسوي. دا تمهیدي خبره وه چې ما تاسو ته وکړل. اوس راځو الله جل جلاله چې دغه مثال د منافقانو ویلی دی، هم به دا مثال او ممثل دا سره جوړ سي او هم به د منافقت علت معلوم سي چې دا خلک ولې منافقان وو. د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې کوم منافقان وه، په پرون درس کې مهم دا خبره وکړل چې یوازنی علت د دې کم همتي وه او دوهم ستر علت د دې د فکر نقصان وو. فکر یې کامل نه و. د اسلام مبارک دین چې راغلی و دې ته حق روښانه کړي او دې ته دا خبره وکړه چې ای خلکو تاسو د الله دین ومنئ. د الله د دین په منلو کې که ظاهري لږ تکلیف راسي، د کفارو ویره راسي، د جنگ خطره راسي، خو د الله عز وجل ستاسو سره وعده ده چې تاسو ته کامیابي درکړي. په ژوندانه کې به دستي، په دې دنیا کې به تاسو فتوحات وکړي، ډېرې سیمې به ونیسئ، مال د غنیمت به لاسته راوړئ، باچهي به ونیسئ، حکومتونه به الله په لاس درکړي. خو د دې منافقانو فکر ناقص و. بس هغه وروسته ګټه د دې ذهن ته نه راتلل، دغه تاوان د دې ذهن ته راتلی چې دا مسلمان سمنو خو دستي کافر سبا راځي کې بندي کړلم، کې ووژلم، که زما مال پلانکي ځای ته تلي کافرانو راوګرځوي چې دا خو د مسلمان مال دی. او کافران خو څومره ډېر دي، مسلمانان خو څومره لږ دي. د دې سره خو بند تړلی دي، د دې سره خو د مال تاوان تړلی دي، د دې سره خو زخم تړلی دی، سبا به جنگ کیږي، جهاد به کیږي. دغه معمولي ظاهري چې څه تکلیفونه راځي، دې ته به ذهن لاړې، هغه ستړیا چې لږ ده وروسته بیا غټه ګټه لاسته راځي، هغه ګټه به
ذهن ته نه وړاندې کېدل، ځکه د دوی فکرونه ناقص و لکه ماشومان، او د چا چې فکرونه کامل و لکه پاک صحابه، هغو به دا ویل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومه خبره کړې ده دا رښتیا ده. یو معمولي تکلیف به راسي، ستړیا به راسي، خو یقیني ده چې فتحه به راځي. غټ حکومتونه به موږ راچپه کوو، او دا غټو حکومتو تر چپه کولو وروسته به موږ ته الله عز وجل په دنیا کې هم بیخي ډېرې ګټې راکړي، د آخرت ته خو مه شوه. دا یوه وجه وه. دوهمه خبره دا وه چې دا مسلمانان چې په مدینه منوره کې اوسېدل، په دا شروع کې د مسلمانانو لپاره ظاهري ګټې لږ وې، ستړیاوې به ډېرې وې. وروسته نو بیا ګټې ډېرې سوې، ستړیاوې لږ وې. په دا شروع کې داسې به وه چې کله به مسلمانانو یو ځای غذا وکړل، فتحه به یې ترلاسه کړل، څه د غنیمت مالونه به یې لاسته راوړل، لکه د بدر غذا وسوه یا داسې نورې. خو دا د غنیمت مال چې به دوی لاسته راوړي دا به لږ و، ګټه به لږ وه. خو کله به ستړیا سخته راغله، لکه د احد غذا یا د خندق غذا یا تبوک غذا چې کېدل، هغه ډېرې قربانۍ غوښتلې. نو دې ته چې به د مسلمانانو د لوري څخه یو څه د غنیمت مال ورسېدی، یو څه کامیابي به راغله، دوی به خورا خوشحاله وو چې او لا دا مسلمانان ښه خلک دي، او نه دا د اسلام ښه دین دی، ورسره تلل به. او چې لږ ستړیا به راغله، بېرته به یې چغې واویلا او نارې شروع کړله چې په دې کې خو کامیابي نشته. حیران به پاته شوله، بیا به یو ګام نه اخیست. که به یو ظاهري یو څه کومک یو څه کامیابي و، فتح او غنیمت مالونه راغله، دوی به یو څو قدمه وړاندې تلل، او که به چیرې هغه وشکېدل، بس دوی به دستي بالا بېرته په حیرانتیا کې پاته شول چې ګوره دا د اسلام دین لا حق یې کني. ځکه خو فکر ناقص دی، کامل نه دی. لکه ماشوم چې 3 ورځې نازه او څلورمه ورځ معمولي ترخه خبره ورته وایي، هغه ستا ناز یې ټوله ایل، خو فکر یې ناقص دی، فکر یې کامل نه دی، د خیر او د شر امتیاز نشي کولی. او دریم کار د منافقینو دا و چې کله به سختي راغله، ګټې به بیخي نه وې. کله چې به سختي راغله، د دې سره به دا فکر د ذهنه وواتي چې پرون څومره ګټې وې، سبا به څومره ګټې وي، یوازې به د ژوند فکر ورسره پاتې شو. او دا به ویل چې دا څه فساد په موږ باندې وس، دا کمه دی، کامیابي کمه ده. هغه عقل به په دا ځای کې کار پرېښوي، هغه د استقامت قوت او همت هغه به د لاسه ورکړي چې پرون څونه ګټې وې او سبا څونه یقیني ګټه را روانه ده. نن که دغه معمولي سختي ده دا به تېرېږي، خو دا برداشت به یې نه درلود. دا 3 کارونه په منافقانو کې وه. الله جل جلاله د دې دپاره یو مثال کښېښوی، او مسلمانانو ته هم دغه د منافقینو خاصیات وښول، او هم دا پیغام ورکړي که په هر چا کې دغه بد عادات وي، دا بد عادات دې د ځانه څخه لري. وروسته چې د آیاتونه ترجمه کړو، بیا نو په مسلمانانو کې که چیرې د منافق یو عمل وي، یو خاصیت وي، په دې سره خو دا سړی منافق نه ګرځېږي، مګر خو د هر بد کس بد خاصیت په انسان کې راتلل بد. نیک انسان باید د نیکانو خاصیت په ځان کې راولي، او د بدانو خاصیت په ځان کې رانه ولي. د بدانو خاصیت داسې دی لکه بدبویي. که چیرې یوه کوټه جوړه وي، په هغه کوټه کې د دې کوټې د زینت دپاره 100 قسمه شیان کارول سوي، ښایسته ګلان پکښې ایښودل سوي، په دې کوټه کې ښایسته پردې ځړول سوي، ښایسته فرشونه اوار سوي، او ښایسته خوشبویانې لګول سوي. خو که چیرې یوه ذره بدبویي یو څوک دې کوټې ته راوړي، دا ټوله کوټه به بدبویي سي. کله چې سړی بدبویي محسوسوي، دا ښایست هم تر نظر بدرنګه ورته معلوم. نو که په انسان کې یو بد عیب وي او نور ټول کمالات پکښې د خلکو تر سترګو به بدي، نو انسان به هر وخت ځان ته متوجه چې آیا په ما کې خو د کوم کافر یا منافق یا بد عمل و فاسق د دې کم بد عادت خو په ما کې نسته، هغه به اصلاح کوي. راځو د دې آیاتو ترجمه. رب عز وجل فرمایي: وای مثلهم، مثال د دې منافقینو، کمثل الذی، لکه مثال د هغه چا استوقد نارا چې اور ایبل کړي، فلما اضاءت، کله چې روښانه کي دا اور ما حوله شاوخوا ده، ذهب الله بیولوکي الله پاک بنورهم، په روښنایي باندې د دې، وترکهم دی پرېږدي، فی ظلمات، په تورو تیارو کې، لا یبصرون چې دی لیدل نسی کولای. دا چې د مسلمانانو د پاره به یو لږ فتحه او لږ پرمختګ رالی، دوی به لږ سترګې ولغړولې چې او د اسلام دین خو ښه دین دی. او کله چې به هغه فتحه ولاړل، بېرته به دوی په شک و اضطراب کې ولوېدل چې او دا د اسلام دین حق دی، اوس که باطل دی. د کفارو سره رابطې او د اسلام په دین کې شکونه پیدا کول. رب عز وجل فرمایي: سمن، دوی کاڼه دي، بکمن، ګونګیان دي، عمیون، وړانده دي، دوی کاڼه دي، حق نسي اورېدلی، نورې ټولې خبرې اوري، خو د حق خبره وضو ته نه راځي. ګونګیان دي، هر څه ویلی سي، خو حق خبره نسي کولی. وړانده دي، هر څه ویني،
خو حق نه ویني، یا دا چې نورې ټولې خبرې اوري خو د حق وینا په سماع د قبول نسی کولی، د قبولیت په اورېدلو حق نسی اورېدلی. هر څه ویني، حق هم ویني، خو هغه د قبولیت په رؤیت باندې حق نسی لیدلی. حق وایي اما د منلو په طریقه یې نه وایي چې د یې ومني او عقیده یې هم ورباندې. او کصیب یا مثال د دې کصیب لکه باران من السماء د اسمان څخه چې فيه په دې باران کې ظلمات تیارې وي ورعد تالندوي وبرق برېښناوي یجعلون دی ګرځي اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په خپلو غوږو کې من الصواعق د هغه غږ او نارې څخه د تالندي حذر الموت د وجې څخه د بیرې د مرګ. یا د دې مثال داسې دی لکه باران چې وي تالنده وي برېښنا وي د دې سره د څه خطره د مرګ ورسره یې په غوږو کې ګوتې ټینګې نیولې چې اوس به مړه سو اوس به مړه سو. دا فکر نه کوي چې دا تالنده راتلل یا برېښنا راتلل دا د دنیا په نظام کې کیږي. په هر کال کې تالنده برېښنا څو واره راځي بیرته ځي، خو د دې سره هغه د دنیا د ژوند ټول فکرونه پاتې سي یوازې د مرګ خطره. عقل دومره ناقص وي چې لیرې ونیژدې نور نسي سنجولی. والله الله جل جلاله محیط احاطه کوونکی دی بالکافرین پر کافرانو باندې، چې پر کافرانو باندې د الله عز وجل د علم او د قدرت احاطه سته. هر چیرې چې کفار دي ورغو ټولو باندې د الله علم هم را ګرځېدلی دی، د الله علم ورباندې را چاپېره دی، په ذره ذره حالاتو یې الله خبر. او د الله عز وجل د قدرت احاطه ورباندې سته. رب عز وجل پر دې ټولو باندې علم لري، پر دې ټولو قدرت لري، هیڅ کافر یې د قدرت څخه د باندې وتلی نه دی. یکاد البرق یخطف ابصارهم، رب عز وجل دا مثال د دې روښانه کوي. و یکادو نږدې دی البرق دا برېښنا یخطف ابصارهم نږدې دی چې د دې د سترګو دید وتښتي ړانده سي. کلما هر وخت اوقاتو اوضاء چې روښنایي راسي لهم د دې دپاره مشو فيه دی پاغه کی تک. و اذا اظلم کله چې تیاره راسي علیهم پر دی باندې قامو دی ودریش. ولو شاء الله کچیر د الله عز وجل خوشسي لذهب بیول بوکی بسمعهم غوږو د دی یعنی سامعه قوه به د دی بوسي. و ابصارهم جد دی سترګې د دی یعنی هغه دید یا بصیره قوه به د دی بوسي. ان الله بشک الله فاک چې دی علی کل شیء پر هر شی باندې قدیر زیات قادر. دا خو د منافقانو حالات سو، د منافقانو د پاره مثال سو. اوس نو د دې آیاتو څخه انسان ته هم فکر پکار دی. په دې آیاتو کې تدبر او غور او عمیق فکر پکار دی. هغه داسې چې رب عز وجل انسانان پیدا کړي دي او په دې ژوند کې الله عز وجل هر ډول ناخوالې ورته پیدا کړي. اولینه خبره دا ده چې انسان به هیڅکله د دنیا په ژوندانه کې د اسلام د دین په وجه باندې چې څه ستړیا راځي دغه ستړیا به تکلیف او بدبختي نه بولي. د اسلام په مبارک دین کې خو جزو ستړیاوې شته، د لمانځه څخه نیولې، د روژې څخه نیولې، د زکات ته ورکولو څخه نیولې، د غیبت څخه د ځان ساتلو څخه نیولې، د بهتان ویلو څخه د ځان ساتلو څخه نیولې. ته دا ټول عبادات چې راواخله دا پر نفس باندې یو څه درانه تمامېږي. که دغه تکلیف سړی لږ برداشت کړي دا نفس یو څه خوار سي په آینده کې ډېرې ګټې لري. دا د کامل فکر والا او د منافقت د عادت څخه خلاص د یو انسان عادت. او دوهم دا چې انسان په ژوندانه کې گزاره کوي، کله به د الله عز وجل د لوري څخه احسانونه وي او کله به الله عز وجل د خپل احسانونه ترې وخته منع کوي. یا په دنیا کې چې ته د نورو خلکو سره اوسېږې کله به یو څوک کومک در سره کوي کله به یې نه کوي، ته به د عمیق فکر څخه کار اخلې. حق ته به حق وایه، باطل ته به باطل وایه. د ظاهري مادیاتو په وجه باندې به د خپله خوابدي، خوشحالي او د دین ښوالي بدوالي نه ښیه. او دریم دا چې په ژوندانه کې به حتما تکلیفونه راځي. کله چې تکلیف رالی، سختۍ رالی، هغه مهال به ته یوازې دا فکر نه کوې چې زه خپل ژوند وژغورم، بلکې دا فکر به کوې چې دا ټولې فیصلې د الله عز وجل په تقدیر کې لیکلي دي او کله به سختي کله به اساني. دغه سختي به الله عز وجل تیروي او ما ته به بیا خوشحالي راولي. دا درې عادات به هر مسلمان په ځان کې راولي. د هغه منفي عاداتو څخه به ځان ساتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.